بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو زده کړو چې په ګروپ ډاټا کې حسابي اوسط څرنګه کولی شو پیدا کړو. همدارنګه که تاسې یاد وي چې موږ وختي اشاره ورته کړې وه چې په ان ګروپ ډاټا کې هم موږ دوې طریقې درلودلې. عین شان په ګروپ ډاټا کې هم موږ د حسابي اوسط د راایستلو لپاره دوې تګلارې لرو چې یو یې د ډایرکټ میتود په نامه ده او بل یې د شارټکټ میتود په نامه ده. دا دواړې طریقې جدا جدا په مختلفو مثالونو کې وکولای شو موږ کار ورباندې وکړو. لومړی طریقه چې موږ او تاسې تمرکز ورباندې کوو هغه د اوږدې طریقې یا ډایرکټ میتود په تر بحث لاندې ده. په ډایرکټ میتود کې معمولا دوه شیان همیشه خامخا پکې په نظر کې ساتل کیږي، یو فریکوینسي ده او یو ابزرویشن دی. دا دواړه پکې لازم دي. بل چونکې دا ګروپ ډاټا ده نو معلومدار خبره ده چې باید په فریکوینسي ډیسټریبیوشن ټیبل کې باید موږ کلاس ولرو. که هغه چیرې انکلوزیو کلاس میتود کې لیکلی وو موږ هغه باید واړوو ایکسکلوزیو میتود ته تر څو موږ ځواب صحیح راوباسي. ډایرکټ میتود کې تر ټولو مهم شی زموږ او ستاسې فارموله ده چې هغه ایکس بار مساوي کیږي سمیشن اف آی ضرب ایکس آی تقسیم پر سمیشن اف آی، یعنی د ټولو فریکوینسي مجموعه ټوټل فریکوینسي ده. د دغه ټولو فریکوینسیو مجموعه راخیستل کیږي بالاخره د ابزرویشن سره ان چې دی ایکس آی په دې ځای کې چونکې دا کلاس دی نو موږ مجبور یو چې کلاس میډ پوینټ راوباسو. میډ پوینټ د دې بعد اوس راځو په مثال کې ورې د فارموله کې ډایرکټلی راایستلی شو. کلاس میډ پوینټ د دې دواړو د ضرب حاصل مجموعه تقسیم پر ټوټل فریکوینسي. دوباره که چیرې تاسې و دې مثال ته متوجه سئ نو موږ تاسو په وسا وکولای شو په پوه شو. نو موړی مثال موږ ته راکول سوی وای تاسې اریتمیټیک مین راوباسئ. په دې ځای کې تاسې که توجه وکړئ کلاسونه موږ ته انکلوزیو میتود راکړي دي، یعنې د یوه کلاس اپر لیمټ د بل کلاس د لور لیمټ سره مساوي نه دي. نو اول ځل به تاسې راولاړ سئ په دې شکل یو ټیبل جوړوئ چې په هغه کې لومړی کالم ستاسې همهغه کلاس انټروال دی، دوهم ستاسې فریکوینسي ده چې در کړې ده، دوه نور کالمونه به تاسې جوړ کړئ چې یو د میډ پوینټ په نامه دی او بل د فارمول په حساب اف آی ایکس آی په فارمول کې موږ لرو سره یو در بله ضربوو. د دې لپاره چې موږ سوال حل کړو موږ باید میډ پوینټ ته توجه یو ځل وکړو. میډ پوینټ په کوم شکل سره کولی شي تاسې راوباسئ. مثلا سل میډ پوینټ اسانه فارموله سل جمع 1/4 تقسیم 2. نو تا ته به مستقیما ځواب په لاس در کې فرض کړه 1/2. دا دواړې سره جمع کې د 204 تقسیم پر 2 دا 1/2. همدارنګه د 1/5 1/9 جمع تقسیم پر 2 میډ پوینټ ستاسې لپاره راباس چې 1/7 دی. اسانه لارې نوره دا ده د ټولو کلاسونو په منځ کې هایټ یا فرق چې دی هغه 15 دی. نو کولی شئ په د 15 په اضافه کولو سره تر پایه پورې په همدغه ترتیب سره ځئ تاسې سوال معلومیږي. مثلا لکه اوس چې زه لیکم په دا ترتیب په همدغه ترتیب تاسې فقط څه کوئ 15 ور جمع کوئ تر پایه پورې به همدغسې ځئ. دا زما ټوله میډ پوینټ راوایستل شو. ولې چونکې ما ته اف آی ایکس آی ښودل سوی دی، یعنې د دا دوو کالمونو ضرب دی. نو 10 چې په 1/2 کې ضرب کړئ تاسې ته به ځواب په لاس درکړي. 15 که په 1/2 کې ضرب کې همداسې 20 که په 1/12 کې ضرب سي. په ترتیب سره دا نور هم تاسې په همدغه ترتیب سره راباسئ. د دوی د ضرب حاصل دی تاسې ته به مستقیم بیا ځواب په لاس درکړي. زه دواړه سره ضربوم، البته تاسې کولی شئ د ماشین څخه کار واخلئ او دواړه کالمونه یو د بل سره ضرب کړئ. د دې څخه وروسته تاسې ته سمیشن اف آی ایکس آی راوځي چې دا ټوله یو کالم ټوله سره جمع کیږي او بالاخره تاسې ته جمع په لاس درکوي. نو زه ایکس بار فارموله خو تیاره لرم نو دلته هم زه کومه چې په صورت کې چې کوم حاصل ما راایستلی دی هغه تقسیم پر د فریکوینسي جمع سمیشن
اف آی ټوله همدغه چې سره جمع کړئ تاسې، نو تاسې ته به ځواب په لاس درکړي 160. تاسې به هم دا پر 160 تقسیم کړئ. بالاخره ستاسې اوسط به 121.5 ډاټا که د هر شي په تعلق وه هغه میجرمنټ ورسره یو ځای کوئ. نو 121.5 د نوموړي کلاس اوسط راوختئ.